أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد. په شپاړسمه سوره کې چې سوره النحل دی، په دو کې په 1 آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې دا آیت دی 1 آیت. الله سبحانه وتعالی وایي چې ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. ولو أو كتشيري يؤاخذ ونسي الله الناس، الله سبحانه وتعالى كتشيري ونسي خلق بظلمهم ددي په ظلم باندې، ددي په هر ظلم، ددي په هر ګناه باندې الله سبحانه وتعالى کتی په دی باندې عذاب راولي، او دی په هر ګناه کې الله سبحانه وتعالى ونسي ما ترك عليها من دابة، نو پری به نگدی هیڅ شی د مځکې په سر باندې، هیڅ جنبنده، هیڅ ژوندی ای زندجان، هیڅ زندجان به د مځکې په سر باندې پاتې نشي. په هر ګناه باندې چې انسان الله سبحانه وتعالی ونیسي، نو د مځکې په سر باندې بیا هیڅ ژوندی یا هیڅ زندجان به پاتې نشي. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویي چې قدسی حدیث دی چې الله سبحانه وتعالی ویي چې ای دا ویني ډیر وګد حدیث دی، او په یو برخه کې ویلي دی الله سبحانه وتعالی چې ای د ما بندگانو، تاسو شپه او ورځ ګناه کوئ، تاسو شپه او ورځ ګناه کوئ، نو د ما نه د خپلو ګناه بخښنه وغواړئ، زه به تاسو وبخښم. نو واقعا چې انسان شپه او ورځ ګناه کو، اما که په هر ګناه باندې الله سبحانه وتعالی انسانان نیولی، نو د مځکه په سر باندې به هیڅ زندجان پاتې شوی نه وی. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولكن الله سبحانه وتعالى دیتا مهلت ورکوي د دی هغه عذاب یو مقرر او معین وخت دی چرته کوي. نو که فرض مثال نن ورځ موږ تاسو ظالمان وینو چې الله سبحانه وتعالی د مخه نه نیسي، په دی باندې عذاب نه ویلي، نو الله سبحانه وتعالی دیته مهلت ورکوي، فرصت ورکوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي دي چې الله سبحانه وتعالی ظالم ته فرصت ورکوي، مهلت ورکوي، اما چې بیا یې ونیسي بیا یې پرېږدي نه. او د الله سبحانه وتعالی گرفت او نیول په عذاب باندې به ډیر سخت دی. نو دلته نو ظالمانو ته الله سبحانه وتعالی فرصت ورکوي او معین او مقرر وخت ورته تعیین کړی دی چې په دغه وخت به په ده باندې عذاب رسي. نو موږ الله سبحانه وتعالی د ظالمانو نه بې خبره نه دی، بل ځای الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې ویلي دي چې الله سبحانه وتعالی د ظالمانو نه بې خبره نه دی. تاسو داسې ګمان مه کوئ چې الله سبحانه وتعالی د ظالمانو نه بې خبر دی. نه، د ظالمانو هر ظلم ویني، اما یو وخت ورته تعیین کړی دی الله سبحانه وتعالی چې په دو وخت باندې په دی باندې عذاب رسی.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او نو بیا کله چې د دی هغه وخت ورسېدلو، د دی د عذاب وخت چې بیا ورسېدلو، لا یستأخرون ساعة، او بیا دی نه چرته کولی شي او نه یې مخته کولی شي. نو هغه وخت بیا یوه لحظه هم هغه عذاب نه چرته کولی شي او نه هم مخته کولی شي. کله چې د عذاب وخت ورسی نو بیا مخته او چرته کېدی نشي. او د عذاب په وخت کې الله سبحانه وتعالی د انسان توبه هم بیا نه قبلوي. نو الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو د هر نوع ظلم نه وساتي. ظلم هر ګناه چې انسان کا هغه ته ظلم ویل کی، او د ټولو نه غټ ظلم چې انسان کا هغه شرک دی. لکه په سوره لقمان کې چې لقمان خپل زوی ته ویي چې شرک د ټولو نه غټ ظلم دی. شرک ټولو نه غټ ظلم دی. نو الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو د هر نوع ظلم نه وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.